د اشرف غني پر ضد د نظار شورا تازه بیان. اشرف غني څنګه د جنگ سالارانو او پاکستان لوبه خرابه کړه؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پخواني ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال او د نظار شورا د رهبرۍ غړی یونس قانوني وایي د 2021 کال د اګست پر 15مه نیټه چې ولسمشر محمد اشرف غني افغانستان پرېښود، پاکستان ته زموږ د سفر ټوله اجنډا یې له ناکامۍ سره مخ کړه. قانوني په یوه تازه مرکه کې ویلي د 2021 کال د اګست پر 15مه نیټه اسلام آباد ته لاړو تر څو افغانستان وژغورو او پاکستاني چارواکي قانع کړو چې د مقاومت مشران ستاسو مخالف نه دي. زموږ د سفر بل هدف دا و چې پاکستان باید طالبان سولې ته وهڅوي، خو دغه هیواد ته له رسېدو وروسته خبر راورسېد چې ولسمشر غني هیواد پریښی او پاکستان کې زموږ اجنډا ناکامه کړه. خو شنونکي وایي کله چې د همدوی د معاملو له امله طالبان ټول هیواد او نیم کابل ونیو نو د سولې امکان ختم شو او سیاسونو غوښته د غني ټیم ګوښه او د دوی او طالبانو ترمنځ واک وویشل شي، ځکه خو غني داسې کار وکړ چې دوی هم د قدرت په ارمان پاتې کړل. ښاغلي قانوني وویل د ښاغلي کرزي له دې پرېکړې سره مخالف و چې په 2014 کال ولسمشریزه ټاکنو کې یې له ولسمشر غني ملاتړ کاوه. قانوني وویل ښاغلی کرزی د افغانستان په ټاکنو کې پراخه مداخله وکړه او ښاغلی غني یې واک ته ورساوه. ښاغلی قانوني چې دا مهال د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت شورا غړیتوب هم لري، ټینګار کړی چې د اشرف غني په مشرۍ جمهوري نظام د دوی لاسته راوړنې له منځه یوړې. د نظار شورا دغه غړي څرګنده کړي زه او جمع نور سیاسون د اشرف غني د کاسې ډوډۍ شریکان نه وو، ځکه خو د ننني بد وضعیت مسؤلیت هم ځان ته نه راجع کوو. د غني دولت زموږ په لاس ترلاسه شوې لاسته راوړنې له خاورو سره قدرمنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.